د خوست صبریو او یعقوبیو یو وطن قومي مشر حاجي محمد اسماعیل لیلوري د خوست اطلاعات او کلتور ریاست اړوند ملي موزیم ته 4 میله پخواني ټوپک او عامه کتابتون ته بیا او یا جلده بېلابېل چاپ شوي آثار د ځانګړو مراسم په ترڅ کې د رسنیو پر وړاندې وسپارل. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس د مراسم پر مهال د یادې کړنې د ستاینې ترڅنګ په ټولو خوستوالو غږ وکړ چې د ملي موزیم او عامه کتابتون په بډاینه کې خپلې همکارۍ ونه سپموي. د ټولو هغو وروڼو نه دا خواهش بیا کوم چې د چا سره داسې تاریخي آثار ورسره دي هغه موږ ته ارحواله کوي چې موږ د هغې قدر وکړو، موږ به په سترګو کېږدو، موږ به په داسې رقم خدمت کړو لکه د سوي لوس نه چې څوک تعقیب او څارنه کړي. موږ به د دې اثارو ساتنه په ډېر لوړ احساس کوو. په سپارل شویو کې د انګریزانو او نورو دورو هغه پخواني ټوپک شامل دي چې په یو وخت کې له خاورې څخه د دفاع په برخه کې ترې ګټه پورته شوې وه. اول د انګلیسانو په وخت کې یو ډزه ټوپک جوړ شوی ده چې ته موږ ګلیټي یو. دا ګلیټي ټوپک نه د انګریزانو سره جهاد شروع شوی ده. دا پنځه ډزې امریکایي ټوپک یې نه وروسته مختلف النوع ټوپک پیدا شول. تورې سوبرګي دا شیان په سره وخوصل، د ټنګونه د هغه مو بوتلونه شیشې مو هغه نه ډکولې، تیزابونه ډکولې کني اوس تیزابونه تر ډاکه خو هغه وخت یې خدای کوماکه سره و. ته اوس نه ډاکه کله چې ته یو خلي موټر په تخریبولی شي موږ هغه وخت کې په بوتل نه ټانګې مانځو لرو. د خوست اطلاعات او کلتور رئیس په وینا د خوست ملي موزیم لپاره د 6 جریب ځمکې د ځانګړي کولو ترڅنګ د اړونده ودانۍ ډیزاین هم شوی، خو د مالي ستونزو له امله پرې کارونه نه دي پیل شوي. د په دې برخه کې د ټولو خواو ګډ مسؤلیت وباله چې په اړونده برخه کې مالي همکاري وکړي. خو زه د هغې وروڼو نه چې هغه شتمن دي، هغه په دې وطن کې د دې وطن د ابادۍ دپاره یو احساس لري، د هغوی نه دا غوښتنه کوم چې موږ سره د دې موزیم د ودانۍ په باره کې کومک وکړي. موږ د دې موزیم د ودانۍ ټول ډیزاین نقشه دا هر څه مونږ کړي دي، بروبار دي، حتی تصدیق او تایید شوي دي، خو صرف امکانات نه وي ته لرو. دا دویمه ده چې نور هم د خوست په ولایت په اوسیدونکو کې ډېر آثار نور موجود دي. په هغې کې د غشي لوندې موجودې دي، په هغې کې غشي موجود دي، توري موجود دي، کرچ په نوم یو رقم خنجر دي هغه موجود دي. نو د هغې ورونو نه موږ دا خواهش ده چې که دا توسې موږ ته راوکئ، موږ به توسې د نوم سره د توسې د کورنۍ د نوم سره به موږ دا په موزیم کې کېږدو او دا به توسې دپاره یو ډېر تاریخي افتخار وي. د ترلاسه شوي معلوماتو له مخې خوست ملي موزیم کې دا مهال له 450 زیات لرغوني او تاریخي اثار شتون لري. په شته هغو کې داسې اثار هم شته چې لرغونتیا یې قبل میلاد او زرګونه کلونه وړاندې دورو پورې اړه لري.